د سالنګ لوی لارې په اړه تازه او ښه خبر. سلام، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ټولګټو وزارت د سالنګ تونل رغنیزې چارې په چټکۍ روانې دي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس سلامت اندار ته ویلي چې د سالنګ تونل په ګډون د یادې لوی لارې رغنیزې چارې په چټکۍ روانې دي. حق شناس زیاته کړه چې د سالنګ تونل د لومړۍ طبقې د کانکریټ اچونې چارې تر 1 کیلومتر بشپړ شوي او په وینا یې هڅه کوي چې چارې یې ژر بشپړ کړي. که څه هم نوموړي د یادې لارې د چارو بشپړېدو کره نیټه نه په ډاګه کوي، خو وایي چې سړه هوا به یې د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس همداراز وویل چې د سالنګ بدیلې لارې د خاوک کوتل او دوشي بامیان لارې پر جوړېدو هم کار روان دی او په وینا یې مسافرین دې له زغم او احتیاطه کار واخلي. د سالنګ لوی لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې نږدې 2 میاشتې وړاندې پیل شوې دي. دغه لویه لاره د هیواد 9 شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. سربیره پر دې سالنګ لاره د هیواد له مهمو لویو لارو څخه شمیرل کیږي چې د مسافرو سربیره ګڼ شمېر سوداګریز توکي له همدې لارې د هیواد له شمال سویل ختیځ او له سویل ختیځه څخه شمال ته لیږدول کیږي.